هر دشت حسرت بیوه هر مالت پتودو وینو. هلمند کې د 18 د اسلامي امارت د بریا ورځ د یوې لویې ولسي غونډې پر مهال ولمانځل شوه. په دې غونډه کې د هلمند ځایي مسؤلین ترڅنګ زرګونه ولسي وګړو ګډون درلود. په پیل کې د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي شیر محمد وحدت د خپلو خبرو پر مهال د اسلامي امارت پر لاسته راوړنو بحث وکړ. ویل چې د افغانستان اسلامي امارت په خپل پوره توان سره د هیواد د جوړونې هڅې راپیل کړي دي. د نړۍ سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي دي. د تېرې ادارې پورونه ادا کړي، د پولي واحد ارزښت یې ساتلی، لوی او وړې لارې جوړې کړي او د بیا رغونې بېلابېلې پروژې تطبیق کړي دي. غرب او سیکولرانو داسې ادعا کوله چې ملا د سیاست په میدان کې ناکام دی او د تمسخر وړ یې ګاڼه، مګر دې ویاړمنې ورځې د ملا سیاسي فهم، هغه ځوانې طرحې، تدبر او فکري وسعت هغه ټول معجزه یا مغلوب کړل. ورپسې د هلمند پوهنتون رئیس مفتي شریف الله ابو احمد ویل دا ورځ باید الله تعالی په شکر ویلو ولمانځو او قدر یې وکړو. د ویل په افغانستان کې قوم پرستي ختمه سوې او هیڅ یو پر بل کس برتري نه لري او د ټولو ولسونو سره په یو ډول چلند کیږي. نن الحمدلله افغانستان یو واحد مرکزی اسلامي نظام لري. د تجزیه نه خلاص دی، نه جغرافیوي تجزیه لري، نه ژبني تجزیه لري، نه فکري تجزیه لري. یو واحد نظام دی. که د افغانستان شمال ته ځې، که د افغانستان شرق ته ځې او که غرب او جنوب ته ځې، په هر ځای کې به دا فکر نه کوې چې دا زموږ د ژبې خلک نه دي. د هلمند جنوبي ولسوالۍ د قومي مشرانو په استازیتوب حاجي عبدالسلام بلوڅ ویل دا ورځ د افغانستان د معاصر تاریخ او برخلیک ټاکونکو ورځو څخه ده. د زیاته کړه د جنوبي ولسوالۍ ټول ولسونه د خپل اسلامي نظام څخه خوښ او راضي دي. ویل دوی به د خپل نظام سره په پوره صداقت همکاري وکړي. دا 140مه چې زموږ ستاسې د خوښۍ او د خوشحالۍ ورځ ده، دا یاد راکوي چې افغان ولس د خپل وطن د خپلواکۍ، عزت او ملي حاکمیت په اړه تل حساس دی. موږ باید د تیر تاریخ د قربانۍ درس واخلو، ځکه د وطن اصلي بریا یوازې په دې نه ده چې یو اشغال پای ته ورسیږي، بلکې لویه بریا دا ده چې د افغانستان یو موټی ثبات، آباد او د خپلو خلکو دپاره د امن او سوکالۍ کور. د شمالي ولسوالۍ د قومي مخورو په استازیتوب حاجي ملا لال محمد ویل موږ د افغانستان اسلامي امارت خصوصا د هلمند ځایي مسؤلینو څخه ځانګړې مننه کوو چې زموږ ستونزې اورېدلې او د حل په موخه یې جدي کار کړی دی چې ورسره د شمالي ولسوالۍ اوسېدونکو ته ځانګړي سهولتونه رامنځته سوي دي. د استقلال ورځ ده، د ازادۍ ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده، د نفس و د ناموس، د غیرت، د قرآن، د ملت د خاورې د ساتنې ورځ ده. د اهل تشیع وګړو په استازیتوب حاجي محمد شریف دانش ویل د 18 په مناسبت د افغانستان ټول شهید پروره او کړېدلي ولس ته مبارکي وایي. افغانستان د غیور او غیرتمنو ولسونو کور دی او د خپلې سرښندنې او مبارزې په پایله کې د خپلواکي ترلاسه کړې. د ویل د افغانستان په تیره بیا د هلمند له امنیتي مسؤلینو څخه مننه کوي چې د ولسونو لپاره بشپړ امنیت ټینګ کړی دی. دیگر فرارسیدن 24 اسد پنجمین سالروز فتح پیروزی امارت اسلامی افغانستان را و ملت مجاهد و شهید پرور افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. از مقام محترم ولایت هلمند، مسئولین امنیتی و کشفی، شورای محترم علما، ریاست محترم محکمه و ریاست محترم امر به معروف ولایت هلمند و تمامی مسئولین محترم ادارات دولتی بابت همکاری ها و تلاش هایشان در راستای تامین امنیت و خدمت به مردم قدردانی می‌نمایم. د سوداګرۍ خونې سرپرست رئیس حاجي احمد شاه ویل د سوداګرۍ خونې په استازیتوب موږ ژمن یو چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې مسلکي کار وکړو. دا زیاته کړه هڅه کوي ترڅو افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې پر ځان بسیا کړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي چې په مټ به د هیواد د اقتصادي حالت لا ښه شي. زموږ اساسي هدف باید دا وي چې خپل خام مواد په خپل هیواد کې پروسس کړو، خپل تولید زیات کړو، فابریکې او صنعتي فعالیتونه پراخ کړو، خپل ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړو او خپل سوداګري له وارداتو څخه تر ډیره د خپل کورني تولید او صادراتو په لور یوسو. په مراسمو کې د هلمند د علماو شورا مرستیال شیخ الحدیث مولوي محمد ګل محمدي ویل
په اسلام کې د اسلامي حقوقو، اسلامي ارزښتونو او د حاکمیت بشپړتیا هغه لاسته راوړنه ده چې ترلاسه کول یې زحمت، قرباني او دوامداره مبارزه غواړي. نوموړي زیاته کړه افغانان او مجاهدین هغه خلک دي چې د تیرو پیړیو څخه د صبر، زغم او دوامداره مبارزې سره د نړۍ له قدرتونو سره مخ او د هیواد خپلواکي ترلاسه کړې ده. ته چې ولاړ سي په دنیا کې په مځکې پر مخ باندې وګرځېږي، ډېر مسلمانان سر پر زنګون ځړولی تر سترګو اوښکې روانې چې یا الله کش خو موږ یو داسې اسلامي حکومت درلودی چې ما اسلامي کړنه کولی، د منع نه کولی، ما غوښتلی د اجابت کولی. نن الله موږ ته داسې نظام راکړی دی چې هر څو مو په سربراهي کې هغه په اسلامي قانون کې ټینګ. که مو خدای ناکرده ناشکري وکړه داسې نه درته وایم چې دا نظام به راڅه واخلي چې ته نو څه دی مولوي صاحب، دا بیا د مولوي صاحب پر ځای پلانکی زموږ والي سوی مسؤل سوی. خو الله وایي ان عذابي لشدید، عذاب مې سخت دی. د مراسم پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر مولوي عبدالاحد فضلي د خپل خبرو پر مهال ټولو هیوادوالو ته د دې ویاړلې ورځې مبارکي وړاندې کړه. ویل د دې سترې بریا لامل د شهیدانو او مجاهدینو وینې او قربانۍ دي او دا نظام د پاک او معصومو وینو په بدل کې قایم شوی، نو باید د دې نظام شکریا ادا کړي، ملاتړ یې وکړي او ورسره څنګ په څنګ ودرېږي تر څو په ښه توګه ساتنه وشي. دا نظام څه چې دی، تاسو دا نظام یاست، دا نظام هم عصري علوم ته ضرورت لري، هم دیني علوم ته ضرورت لري. دغه ځوانان دي چې اوس رب جل جلاله یې وروزي کار وکړي، ټول په نظام کې خدمت کوي. خو خدمت الحمدلله به خو مخکې توره و د ماشي او ټوپک کار و، هغه اوس خلاص شوی دی. ټول اوس قلم ته ضرورت دی چې نوي ځوانان ځانونه وروزي، په قلم باندې دا نظام سمبال کړي، زموږ سره په دې کار کې خدمت وکړي. د مراسم په وروستۍ کې د هلمند مرستیال والي مولوي رحم الله محمد وویل چې د دې نظام ساتنه هم د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی او باید په ګډه یو د بل سره په همغږۍ ساتنه وکړي، د یو بل تر څنګ ودرېږو او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ټول فرمانونه او حکمونه په ځان عملي کړي او د خپلو امراو په بشپړ ډول اطاعت وکړي. غاړه ورته کول په دې باندې دغه داسې دې نظام ته موږ غاړه کېږدو، دا نظام پر ځان باندې ومنو، د دې نظام د امیر المؤمنین حفظ الله او د دې نائبینو پر اطاعت وکوو. بس دا نظام بس موږ له دې نظام سره همکاري کړې ده، دا نظام ساتل کېږي، دا نظام بیا بقا پیدا کوي. نو زه له ټولو هلمندیانو له ټولو حاضرینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا په ډېر قیمت راغلی ده، دا داسې باید بې ارزښته مو تاسو ته نشي ښکاره، دا باید د دې د ساتلو لپاره پوره کوشش وکوو. د غونډې په وروستۍ کې د ورزشکارانو له لوري ورزشي نمایشي حرکات ترسره شوه. باید ویل شي چې د افغانستان اسلامي امارت 15 کلن مزل په لاس سال کې پای ته ورسېد چې په تېرو 4 کلونو کې د امنیت